هند ته د لیونل میسي نننی سفر له ګډوډیو سره مخ و. د فوټبال د دغه نړیوال ستوري ګڼو مینوالو د کلکتې په سالت لیک لوبغالي کې څوکۍ ماتې او میدان ته وغورځولې. هغوی غوسه و چې ولې میسي له نږدې ونه شو کتلی. یوازې مشران او هنرمندان د میسي شاوخوا وو، نو ولې موږ ته بلنه راکړې وه؟ موږ د هر ټکټ لپاره 12,000 روپۍ ورکړې، خو موږ حتی د هغه مخ هم ونه لید. د 2022م کال د فوټبال د نړیوال جام دغه ګټونکي فوټبالر په میدان کې د منتظمینو د یوې لویې کړۍ لخوا بدرګه کېده او یوازې 10 دقیقې وروسته ووت. هندیانو د فوټبال نړۍ د دغه پیژندل شوي ستوري د هرکلي په پار د هغه یوه 20 متره مجسمه هم په کلکتې ښار کې جوړه او نن یې پرانیسته. میسي به په کلکتې، حیدرآباد، ممبئی او نوي ډیلي کې کنسرتونو، د ځوانانو د فوټبال اکاډمیو او خیریه غونډو ته ورشي.